دا د نن سبا وخت هلکان دي زه ورته ویم راوځئ راپاڅئ چې کارونه لاړ شي او دوی په دې کوټه کې پراته دي شل پیرې لاړم رالم خو دوی به دا ونه وایي چې ودرېږه زموږ دا مور موږ ته اختر دا موږ ته څه وایي لکانو عثمانه سملی کارونه مه کوئ زه به د باندې شرمېږم هغه به وایي اله چې شکور ته کینې شکور نه خو بوقوځې کو لس روټۍ پخې کړم نو هغه خورئ کو شل پخې کړم نو هغه خورئ څه نه پاتې کېږي نه شکور کې او چې کار قصب تش نه د کار بیا نه دي ویز باته ته مور د کمې خبرې شوې ته مور د کمې خبرې شوې چې ته په موږ پسې ډوډۍ مزباتې شپږ دې خوړلي اووه دې خوړلي نو مور خو زه یم زه خو د لپخوم خیر دی که نه خو دا کار خو تاسو کوئ که نه چې روړی خو تاسو که نه روړی تاسو زه به پخوم نو بیا به څه نه ویم ډېره رښتیا خبره ده مورې بس چې داخلي دا خو زه په دې زړو هډوکو باندې مشین توکم بړستنې وګنډم د چرګو انډې خرڅې کړم په هغې یې درله راوړم خدای ته وګوره مړې د چرګو انډې تا کله خرڅې کړې دي خو په خپله ته پلاني کره مې تپوس له یوړې او ډنګري کره مې تپوس له یوړلي نو خلکو کرے تپوسونه مولا موړمه خو د هغه هم خادم مدام نه او ستاسو دا تنورونه مدام مړومه ما ویل که دا مشران نسې ګډې وډې وایي ما خو به اوسه پورې د مشرانو دې متلو پسې خندل خو رښتیا خبره ده مورې چې د شپېتو کالو نه ووړي نو ایرس به دونه ډېر شي که نه کو ښځه ده او کو سړی دی او کو نیکه مې دی والله کرانه دروغ خبره کېږي نو زما ایرس په څنګه کمیږي خو الله هم بیخونه باسته هغه خابې دادا ته چې مې هم خیرې کومه نو هم اوس بیا ګناهګارېږم که نه مور پلار مې دي هغوی خو هم چېرته سړیتوب په ځای کې نوم ورکړی چې تلي وو چې کتلی وو چې هلک څه کار کوي بس ور یې کړم کور رانه یې خالي کو نو نه مې هغه خاوند څه سړی و نه هغه څه مزدوري کړې وه او هغسې هغه زامن هم دي نیستوړک خو ته په خپله ورغلې وې خوله بنده که الله د خوله خورې که دا اوس د ده خبره ده پرېږدي د مورې دوه ځوان زلمي درته په کور باندې زړېږي دیخ د داسې ځوانان وباسي نه مې د خاوند په باچې کې ګنډې نه وي شو نه زامن هغې کې مورې اوس څه وکړو ته څه ووایې د اسمان له لرو غورځو وکړو غرم راپسې وتړه راکاږه مې بس زما بچو یې ما ته معلوم هستی غر راکاږ وینا راته مه کوه وینا راته مه کوه دا الله غر کډو په نسوارو د کله دې شروع کړی دا مورې تا ته ما ونه ویل چې صرف دا نسوار کومه چې چرس پوډرس کومه نه ښه ده که پرېږده چې او ودرېږه اوس یې نه پوډې دې اخواجه مونږ مار ته یا الله خبره ده د خدایه مورې اوس دا خو د شپېتو نه کو د 2000 مو ما به ویشتل ښځه به جمدی یم او ته به نشي تماشې کې خدای دې تا یو خوږي یو دا لږ د بل خوږي د سره خو د سګرټو ډبې دی که معلوم دي کو هغه جیب ورسره وګوره په ایمان د سګرټو ډبې دی ورسره تا پسې زه له ورلالم اوس الله او زمانه بچی را منډه دا کوم ځای وي هغه باندې هغه 100 روپۍ پټې کړې وې هغه تا چې ما نه راکړې ما چې زما 100 روپۍ ورکړې شوې ته وګوره کوم سګرټ راوستي او دونه لیټر مو سره دی دا څه شی دی ای بچیا لږ د شوسلو دا ساګم نه کوه چې پخ کړی مې یا بابا بس که د ساګو نه بېغې د بل څه نوم نه هلې چېرته چرګ به درله راوړمه ښکلې غوښه به درله په دې خپلو لاسونو پخه کړم یا مور به دې چې پخول دې سې مازه بیا به مرچه کې بیا پکې اچولي او ډېر خوند بیا کا بابا بس که بیا مور مو نه کړو ماله بیا مور یادېږي مور به دې څه یادې شي خو به د خاورو لاندې پرته ده دوا ورته وڅکوه خدای دې وبخي سترګې دې ښایسته دي د رانجو تاوان پې مه کوه خلک ظالمان دي د کتو نه به دې وباسي ولې کور کې د خور او مور نشته ورې دې دومره ساتلو غره کې د پکې نشرې د سنډارو ته د خیال شه غټ سړی به لارو دا د دونه څه نه وي غلط کار خو نه دی کړی مایل دې پلار په سړیتوب باندې خبر وکړو خو صرف مې ته وکتل که نه
ولې کتو مخ ته په کتو کې ګناه ده څه هلکه غلی کېنه دا د لارو کوڅو خبرې چې ته راغلی په لارو کوڅو کې پردو زنانو ته ودرېږې امیر خان کاکا خیر دی زه خیر دی لږ زه به یې پوه کوم زه به یې پوه کوم زه بیا به پردو زنانو ته په لارو کوڅو کې ولاړې وایي دا خیر دی او خیر دی در به شو په خبره خو نه پوهېږې چې زه خدای به خیر مړه خدای دې پوهې ته راځه بې حیا دا ولې لالا ته خو نن داسې پریشان یې د دې نه مخکې خو ما ته چېرته هم داسې په پریشانۍ کې نه وې لیدلې اسم نشته بس هسې مې طبیعت له ګډوډ دی بیا دې څه چل کړی جواري دی بېلې لکو سینګه یم درته مې وویې که نه چې اسم نشته یو خو لکه د پولیس والو بس سم ته پوسونه بیا شروع کړي خیر دی لالا خیر چې په زړه یې سوی ما ته وایي زه ستا هم ورور یم او هم د خور یم لالا خدای ته وګوره بس دی که نه په ږیره کې دې سپینو لګېدو تر د کومې پورې به ته کله به چرګان جنګې کله به جوارې کې کله به څه کې کله به څه کې لالا خدای ته وګوره دا پرېږده ځان له دا کور آباد که تر د کومې پورې به زه ستا خدمتونه کوم ویم ته هم زما په خدمت باندې څنګه شوې الله دې نه کړي چې زه به ستا په خدمت باندې تنګېږم زما مشرور وي خو لالا یو نه یو روز خو به هم جینۍ یم زه دې کوره ودېږم که نه نو زه تا غواړم چې زه تا له چېرته کور آباد کړم نو زه به بیا واده شم نو زما به هم لږ په سکون ژوند تېرېږي او که نه اوس ته ما وادم کې که نه او ته دقسې دې کور کې یوازې ناست نو ناسته به هلته یم او زړه به مې دلته تا سره هر وخت به مې زړه ختلي یو خو د خبرو جرنت دی بس چې شروع شي یاد اکبر علي خانه مړه زه ښکلې ښایسته علاقه ده بس سړي پکې روغ خوشحاله یا شنه شنه باغونه دي شنه شنه فصلونه مړه کراچۍ ښه کار دی کراچۍ زبردست کار ته ورته تللی که نه نیم تللی کاکا چې دا یا لکه ته کراچۍ ته لاړ شه د کراچۍ خو ډېر مزېدار ښار دی مړه بس مزدوریان یې ډېرې فکریانې ډېرې کارخانې ډېرې السلام علیکم بخیر بچکي خان ستړی مه شي السلام علیکم اکبر علي ښه څنګه دې جوړ السلام خان علیکم کاکا ښه یا لکه څنګه او تر روانې راځه کېنه بره کېنه نه څنګه پروګرام د ټانګې له دې رنګ ورکړی خیر خو دې لکه څنګه چل دی سړي دې څه پروګرام کړی او کنه نه چې وای اکبر علي خانه لاړ شه د مرشکې خانم دی او زه مې یم یو دوه پیالې شیخه مزېداره پاخه چې کړه دغه که خو ګورې چیني به پکې ماله کم اچې صحیح او دی د شوګر بیمار دی امیر خان کاکا څنګه یا خیر دی یاره بس په کراچو کې پراته وو بس شوړه به دې راوړي که نه دا ځکه خو دې ګوره ټانګې له رنګ هم ورکړی مرچکي خانه چې څوک محنت کوي مزدوري کوي که نه نو الله پاک هر ځای کې رنګ ساتي خو چې نه کوي نو څه به کوي صحیح خبره دا اوس نه دي عثماني دي پسې ورغلي مالکه د کار غاړې راته ایښې وه نو لکه چې د کار قصب یې کوو نو ځان له بې زندګي جوړه ګوره هغه هوښیارانو متل دي کار به ځان له کوي او شاباسي به د کلي وړي یا لکه مرچکي خانه عثمان د کونډې زوی دی او د کونډې زوی چې ټول عمر یې نو هغه نیازبیني هغه به هغه کار نه کوي د کونډې زوی وي د نیم کلي باچا وي پېمه هغه څه کوي تیاره ورته میلاویږي هغه مور یې ولې را پیدا کوي چې ته خیر زکات ولې څوک ورکړي به دغه خوري په دغه باندې ګزاره کوي مرچکي خانه د خیر زکات چې کومه دی ښه خلک چې کومه دی تباه برباد کړه خیر زکات ته پراته نه کار کوي نه قصب کوي خو څه کوي یو وایي پلانکې به راله څه راوړي بل وی پلانکې به راله څه راوړي زمونږ دا معاشره چې کومه ده دا خلکو د خیر زکات خراب کړلو ته وګوره دې ته که د بېنظیرې دفتر ته لاړ شو زما صاحبه ښځې ولاړې په قطارونو دا کوم حال دی خان کاکا رښتیا را باندې مه وایه په هر شي کې د حکومت چې کوم دی نو خپله پیدا ده یوه لوبه ده دا پیسې ولې دا پول یو ساس کې چې کوم دی که نه کور په کور موږ پسې ګرځي نه خو بس په دې چپ کې خیر دی بس ولې را باندې هسې نه به وایې رښتیا به نه وي خو بله خبره دا ده که نه چې بله خبره مې اورېدلې ده بله خبره مې دا اورېدلې چې ویل عثماني چې کومه دی نو وایي زړه مې کېږي سعودي ته ما چې تا ته ګوره سعودي ته ګوره تا دلته سمر قرآن کړو چې ته بله سعودي ته لاړ شې هغه رښتیا چا ویلي که نه وایي که خورې وي کولې نو داسې به ګرځېده نه هسې مثل د هغه متل له باندې ګډوډ کوې یا لکه چې دلته کار نه کوي په سعودي کې به څه وکړي یا لکه نو د هغه په شرم څه کار شته پاپرز مې کونډه ولیدله غریبه چې کومه دی نو پردي خدمتونه یې کوله ما چې کونډې دا څه کې وایي څه وکړو عثماني ټک نه کوي هغه بلې چې دی نو هغه زیات لوپر دی خو نن سبا که چې د بچې نیازبین وساتو نو هغه تباه او برباد دی کوي کوو ما خپله ګټه د امیر خان کاکا ځان لړه مه چوه او که نه کوي نو خپل تاوانې دی کوي به خپل کار به کوي ورځې دې څنګه تېرېږي یارو بس شکر دی د الله تعالی فصلونه دې څنګه دي فصلونه ښه دي بس شکر دی هر څه غنم منم مې کرلي دي څه ګنې دي بس هغه هم لږ سنبال کوه
او بس بل خان نور څه شته نه هلکه به ګنې یاره ګوډه ډېره ګرانه ده ګوډه د اسمان سره خبرې کوي د غریب سړي د خوراک خو نه ده نو امیر خان کاکا خرچې پې کېږي که نه دې خوا چې خرچو ته وګورې په خدای قلم کوسم پکې پاتې کېږي ای خرچې مرچې هېڅ هم نشته دی مرچکي خان ټول چل غریب ته دی خان نه نار دی خان نه څه وږی دی نارم غریب دی په تنزل هم غریب دی بس د الله کارونه دي چې الله پاک دا غریب دی سختو له پیدا کړی دی کېږي به مړه چې څه د الله له طرفه یو څه دی که زمونږ مقرر کړي هغه به کېږي هغه لږ ته به هغه چې لیټ کوئ زر کوه زما کارونه دي شل نو زمونږ ځای ته به لاړ شو هلته به وشکو مړه د دم څه پته نه چې زه لګي درنه ورځمه دا همسې ښایسته میدان ښایسته دی مړه چې ویې ویل څه چلو شو چې او چې نه نه به څه به چې اوس کې او زما لږه تادي ده ورځم دلته واده یا تازه ګل د دوی زه یې همسې کېنولم دا 3 ګنټې وشو خو نه چېشته او نه میشته کېنه هېڅ هم کېنه نشته بس دی تاسې زه به لږه دمه وکړئ ځه په مخه دی ښه